د ښځې او خاوند د واده لومړۍ شپه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کومه ښځه او خاوند د واده په شپه کله چې ټول ویده شي او دوی اودس وکړي او جاینماز یعنې مسله باندې الله جل جلاله ته ودرېږي نو الله جل جلاله ترې ډیر خوشحاله او راضي کیږي. الله جل جلاله ملائکو ته امر وکړي چې ای ملائکو تاسو ته زه حکم کوم چې زما په عرش باندې نوي چراغونه ولګوي او نوی سینګار جوړ کړي. فرشتي عرض کوي چې یا الله څه کېدو والا دی؟ الله جل جلاله فرمایي کېدو والا نه دی، کوي یې. لاندې تاسې ځمکې ته وګورئ چې یوه ناوې او شا یعنې زوم هر څه پرېښودل او زما په خاطر په جاینماز ودرېدل او هغوی خپله جذبه زما په لاس کې راکړل. الله جل جلاله ملائکو ته فرمایي چې یوازې چراغونه مه لګوئ، د هغوی لپاره تحفې هم وروړئ. جنت ته ورشي او زما د رحمت یو څادر راوړئ او ورشي ځمکې ته چې دوی چیرې ولاړ دي نو له دواړو نه دا رحمت څادر راتاو کړئ او پکې پټ یې کړئ. سبحان الله، د چا له واده چې الله جل جلاله راضي شي د هغوی اولادونه به صالح وي. انشاءالله ژوند به یې له خوشحالۍ او مینې ډک وي.